دلته پخوا یوه سپیره دښته موجوده وه د بازار د جوړېدو لپاره یو ستر اقدام شوی دی. دغه بازار تقریبا په 11 جریبه ځمکه باندې ده چې 14 جریبه ځمکه یې دوکانونو په بر کې نیولي. دغه ورونه زموږ ټول خپل هیوادوال دي او دلته چې کار کوي په خپل وطن کې په ډاډه زړه باندې دا دوی لپاره هر څه ده. شخصا خودم اینجا کار میکنم بیخی جرمنی که فکر که در قلعه نمان به من میرم. مهاجرت شوي دي افغانستان ته نوي راغلي دي خاص کر هغوی لپاره دلته د کار زمینه برابره شوې ده. څه انګېزه پیدا شو چې تاسې دا بازار جوړ کړئ؟ دغه منطقه مونږ غوښتل چې آباده شي. کار قالب بندی را میکنین یا اینیم قالب کاری کانکریت. د بخونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، خیر راغلی. له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې او په دې خپرونه کې درته یو ښه زیری لرم، د خوښۍ زیری لرم. چېرته چې زه ولاړ یم دا د کارتنو سیمه ده او دلته زموږ د یو څو ورونو لخوا د سپوږمۍ بازار په نوم باندې د بازار د جوړېدو لپاره یو ستر اقدام شوی دی. لکه څنګه چې ګورئ دا بازار په اوس کې لومړنۍ چارې پیل شوي دي او تهداب یې خوستل شوی دی او زموږ ورونه عملاً کار کوي. د دې بازار یو ښه واله دا ده چې د سړک تر غاړې دی او بل دا چې تاسې به د لوی بازار څخه خبر لرئ. حبیب الله د زازي په نوم باندې چې دلته یو ستر بازار جوړ شوی و د هغې په څنګ کې دلته بازار جوړېږي او دلته پخوا یوه سپیره دښته موجوده وه چې له نیکه مرغه دغه د په آبادۍ باندې دغه دښته تبدیله شوه او زموږ ډېری ورونه پکې د کار زمینه برابره شوې ده. زموږ دلته راتګ په دې خاطر چې تر څو پورې وکولی شو د دې بازار له مسؤلینو سره یو څو خبرې وکړو، د دې بازار په تړاو باندې په اهمیت یې ورسره وغږیږو او له هغه ورونو سره وغږیږو چې دلته په کار باندې بوخت دي. ځکه زموږ هیوادوالو ته د کار زمینه برابرېدل هغه که هر څوک وي د دې هیواد اوسېدونکي وي چې د هیواد د هر ګوټ وي د کار زمینه برابرېږي دوی ته دا زموږ لپاره تر ټولو ستره خبره ده او موږ د خوښۍ احساس کوو چې زموږ ډېری ورونه د هیواد په داخل کې په کار باندې بوخت شو. ورځو له همدې ورونو سره خبرې اترې کوو تر څو پورې په هر څه باندې وپوهېږو. ورځو خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ګورئ د همدې سپوږمۍ بازار د جوړېدو لومړۍ چارې شروع شوي دي او زه د همدې بازار په کاري ساحه کې ولاړ او د دې بازار مدیر صاحب له ما سره ولاړ دی. له دوی سره به د دې بازار په تړاو باندې خبرې کوو چې د دې بازار د جوړېدو انګېزه څه وه او څومره به زموږ ځوانانو ته دلته د کار زمینه برابره شي او څومره به هغه کوچنیو کاروبارونو ته د ملاتړ یو ذریعه وګرځېږي دا بازار. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام تاسو ته او ګران همکار صاحب ته خدای دې وکړي چې په خیر راغلي او ورکله راسي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، الله مو آباد لره. ستاسې نوم مبارک شه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې مطیع الحق ده، د سپوږمۍ بازار د مدیرانو څخه یو تن یم او من حیث د منیجر په حیث دلته د دغې پروژې د مالي مدیریت په برخه کې کار کوم. ډېر مدیر صاحب ماشاءالله ډېره وسیعه ساحه ده، ډېره لویه ساحه ده او دغه ډول بازارونه په تیر کې مونږ نمونه نه ولیدلي او دغه د لومړی ځل ده چې دغه سلسله شروع شوې ده. اوس هم دغلته د سپوږمۍ بازار په نوم باندې تاسې یو بازار جوړوئ. که دا راته ووایئ د دغه بازار د جوړېدو اصلي لامل او علت څه و؟ څه انګېزه پیدا شو چې تاسې دا بازار جوړ کړئ؟ په لومړیو کې خو موږ سره دغه انګېزه وه چې
په دغې ساحه کې د زموږ ملګري حبیب زادي چې کوم بازار جوړ کړ نو دغه بازار په ارتباط موږ هم دغه وغوښتل چې په افغانستان کې وغواړو چې سرمایه ګزاري وکړو په خپل هیواد کې دغه وګړو ته د کار زمینه برابره کړو خاص کر ځوانانو ته هغه ځوانان چې غواړي خارج ته لاړ شي د هغو لپاره مو د کار زمینه په نظر کې ونیوله او بعد له هغې نه دغه منطقه موږ غوښتل چې آباده شي نو که چېرته تاسې تیرو ته نظر وکړئ دغې منطقې دلته بیخي یعنې بل رقم تک ځای و دلته یعنې شاړه دشته وه اوس هم شاته ځایونه ښکاري یوه غونډۍ ده او شاته هم لرې لرې ځایونو کې کورونه موجود دي خو په دغه ساحه کې کاروبار نه و یوه سپېره دشته وه دغه ده چې د آبادۍ لپاره یې کار شروع شوی ده یو خو دا ده چې دغه ځای آبادېږي بله خبره مثبته دا ده چې ځوانانو ته د کار زمینه هم برابرېږي او منظم بازارونه جوړېږي دلته او بالکل دلته د ځوانانو لپاره زیاتې هڅې شوي دي او د ځوانانو لپاره تقریبا ډېرو ځوانانو ته مو کار برابر کړی دی تقریبا تر 120 یا 130 دغه تعداد باندې موږ سره ځوانان کار کوي او ډېرو کورنیو ته دلته د هغه د کورنۍ د چلښت لپاره بودیجه په ځانګړې شوې ده چې دوی ترې استفاده کوی شي که دا راته ووایاست دغه بازار په څومره ځمکه باندې آبادېږي دغه بازار تقریبا په 11 جریبه ځمکه باندې ده چې 14 جریبه ځمکه یې دوکانونو په بر کې نیولې او باقي مانده یې چې تاسو ګورئ په مخکې ځای کې پارک ساحه ده نو په هغې ځای کې موږ غواړو چې شنه ساحه جوړه کړو د پارک یعنې د ناستې لپاره او مسجد رستورانت دغه موضوعات هم پکې شامل کړي دي د پارکینګ لپاره او د کافي شاپ دا موضوعات پکې ډېر ښه مدیر صاحب دغسې به وړاندې ورځو تاسې د یادونه وکړه چې دلته شنه ساحه هم په نظر کې نیول شوې ده که چېرته فکر وکړو په ډېری ځایونو کې چې د کابل ښار کې که وګورو هلته هم که چېرته یو شارک جوړېږي ښارګوټی جوړېږي هلته هم بازار شنه ساحه په نظر کې نیول کېږي منظمې کوڅې په نظر کې نیول کېږي د کوڅو په تړاو کې راته وویل دلته اوس چې موږ هم کله راتللو ډېرې ښایسته منظمې کوڅې جوړې شوي دي د هرې برخې د پلور لپاره هر اجناسو د پلور لپاره تاسې ځانګړی ځای په نظر کې نیولی او که څنګه هو بالکل موږ د هرې برخې لپاره ځانګړی ځای په نظر کې نیولی کوڅې تقریبا خپله تاسې څنګه چې وینئ تقریبا تر 4.5 متره پورې موږ کوڅې لرو ماشاءالله چې نهایت د اخیستونکو لپاره هم ډېر ښې ځایونه دي د بازار د مراجعینو لپاره پراخه ځایونه دي او بله موضوع د دوکانونو تاسې یاده کړه دوکانونه د موږ په مختلفو مساحتونو کې دي مختلف مساحتونه لري چې تقریبا له 14 متر مربع نه نیولې تر 21 متر مربع پورې د دې په داخل منځ کې ډېر دوکانونه تقریبا چې 14 متر مربع راځي 20 متر مربع راځي دغه په مساحتونو کې موقعیت لري د دوکان ماشاءالله ماشاءالله څه فکر کوئ چې یوازې به هغه ورونو ته د کار زمینه پکې برابره چې دلته د هیواد په داخل کې دي او که هغه ورونه هم کولی شي چې دلته کاروبار وکړي چې له بهر نه راځي لکه د پاکستان نه د ایران نه ګاونډي هیوادونو کې موږ ډېر مهاجرونه لرو دوی ته به هم د کار زمینه برابره شي او لومړیتوب چاته ورکول کېږي لومړیتوب به هغه چاته ورکول کېږي چې څوک غواړي د کار لپاره ځان لومړی راورسوي او دغه ځای کې په سرمایه‌ګزاري وکړي علاقه ولري نو هغه ځوانان خاص کر چې مهاجرت شوي دي له افغانستان ته نوي راغلي دي خاص کر هغوی لپاره دلته د کار زمینه برابره شوې د دوکانونو کافي شاپینګ پکې کوی شي د اخیستلو لپاره هغوی ته انشاءالله چې یو څه خدمات به ډېر مدیر صاحب څومره دوکانونه په نظر کې نیول شوي چې د بازار کې به جوړ شي تقریبا له 850 دوکانونه په نظر کې نیول شوي چې د بازار کې به جوړ شي 850 او مختلف مساحتونه به ولري دغه دوکانونه او تقریبا د سړک تر غاړې دوکانونه دي یو څه چې زمونږ ډېری هیوادوال هغوی نو دې موضوعاتو ته ډېر فکر هم کوي او شاید یو چا په ذهن کې هم دا راوګرځېږي چې دلته خو د ځاځي په نوم باندې یو بازار جوړ شوی و دلته د سپوږمۍ په نوم باندې بازار جوړېدو ته څه اړتیا پیدا شوه او بله خبره دا چې څه تفاوت به د ځاځي بازار او د سپوږمۍ بازار ترمنځ موجودي د ورغنیزو چارو نه نیولې او بیا د کاروبار پورې څه تفاوتونه به موجودي نو تفاوت خو به اصلا کې د مونږ په موادو کې مې انشاءالله ځکه چې مواد د مونږ که تاسو څنګه وینئ سټنډرډ دي ډېر کوشش مو کړی دی یعنې د ودانۍ له لحاظه چې ودانۍ جوړېږي د دیوالونو د تاداب په نظر کې کتو تاسو وګورئ د مونږ سنکاري ده نو انشاءالله چې تاداب او نور مواد به انشاءالله فلز که وښیي هغه به ډېر ښه مواد انشاءالله او کوشش دا کوو چې ښه خدمات وړاندې کړو تر څو په آینده کې
نه د افغانانو ته ځنډ سبب وګرځېږي نه دوکاندارانو ته څه صدمه پکې ورسېږي. ډېره زیاته مننه. الله تعالی مو آباد لاره خوښ اوسېږي. خدای دې وکړي چې زموږ نور ورونه هم له تاسې څخه الهام واخلي او راشي دغه ډول بازارونه جوړ کړي، هم د نورو کاروبارونو لپاره د کار زمینه برابره کړي، یو تهداب ګزاري وکړي، په ټوله کې د کوچني اقتصاد په برخه کې ګام واخلي او په دې برخه کې حرکت وکړي انشاءالله. نو ټولو ته د ما لخوا دغه پیغام ده چې هر څوک کولی شي، خاص کر زه خپله ځوان یم نو ځکه په ځوانانو فوکس دا لرم چې سرمایه ګزاري وکړي، حتی که له ډېرې کمې اندازې نه وي. صحیح ده، له کمې اندازې سرمایه ګزاري وکړي او کوشش وکړي چې خپل تجارت او خپل بزنس په مخ بوځي تر څو انشاءالله یو آباد او سرلوړی افغانستان ولرو. نو له تاسې نه هم نړۍ مننه چې راغلی. الله مو آباد لره. سلام علیکم. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، تاسې د مدیر صاحب خبرې واورېدلې. کاروبار ډېر په منظم شکل باندې روان دی. زموږ دغه ورونه هم تاسې ګورئ چې ډېر ښه خپل کارونه پر مخ باندې وړي. زه کوښښ کوم د استاد سره یو څو خبرې وکړم چې د کاروبار څنګه ده. السلام علیکم. ستړی مو ښه په خیر، صحت دې ښه ده، کراري ده په خیر، ژوند په خیر سلامت دی الحمدلله. شکر دی بیخي الله دې آباد لره خوشحاله اوسي. څنګه دي کارونه دي؟ ښه دی شکر الحمدلله. ګزاره کوي لګیا اوس کار کوو. خوشحاله یې له کار سره چې دلته په وطن کې درته کار برابر دی الحمدلله. دلته د خپل ورونو سره لګیا کار کوي. او د خپل ملک د خپل منطقه د خپل کار آزاد مشکل نشته، تقدیم نشته، بیا هم خپل کار او زندگی کوو. ښه دی شکر الحمدلله. ډېر ښه ډېر. دا کار ته اجاره نیولی ده که نه؟ او دا موږ متري اجاره نیولی دی، یو سل اویاو کې نیولی، بس ټیکهدارانو نه بس کار کوو. تاسو ټیکهدارانو نه نیولی؟ او ټیکهدارانو نیولی. څو نفره سره کار کوي کاکا؟ اوس 15 کارګر موږ سره کار کوي. 15 کارګر تاسو سره کار کوي. یو خو دا ده چې دغسې بازارونه که جوړېږي یا ودانۍ جوړېږي یا هم مارکیټونه جوړېږي، یو خو دا ده چې خلکو ته هم پکې ګټي، بل تاسې غوندې او موږ تاسې غوندې ځوانانو ته پکې کار هم پیدا کېږي. بالکل دا زمینه مساعدېږي کارګرو دپاره ښه ده انشاءالله الحمدلله. دا نظام ښه دی، زموږ کار زمینه مساعده ده، کار پکې کوو، خوشحاله و دې ملک خپل ملک هم دی لږې ګډېرې بس پې خوشحاله سو. الله هم خوشحاله لره، آباد اوسې. ډېره زیاته مننه. الله هم خوښ لره، خوشحاله اوسې. خدای تعالی هم په کار کې برکت ورکړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. لیدونکو، تاسې عملاً کتلی شئ هر څه په خپلو سترګو باندې. دغه ډول اقدامات کېدل دلته د هېواد په داخل کې د پانګوالو له لوري یوازې دا نه ده چې دوی ته مالي ګټه رسیږي، هغه ورونو مالي ملاتړ هم پکې کېږي چې دلته د هېواد په داخل کې په کاروبارونو کوچنیو کاروبارونو باندې بوخت دي. دغه ورونه چې شاید په نورو وختونو کې به بیکار او شاید کار نه درلود، خو له نیکه مرغه چې ځینې ورونه چې هغوی توان لري او د هېواد کې پانګونه کوي، د دوی ترڅنګ نور ځوانان هم مالي ملاتړ پیدا کولی شي. او زموږ له ټولو هېوادوالو څخه دا هیله او توقع ده او دا امید ترې لرو چې که توان لرئ خپله د هېواد په داخل کې پانګونه وکړئ، خپلو ورونو لاسلیوی وکړئ، دوی ته د کار زمینه برابره کړئ. شاید ډېری دا توان ونه لري چې وکولی شي دغه ډول ستر مارکیټونه جوړ کړي، خو تاسې چې توان یې لرئ باید په هر حالت کې ملاتړ وکړي. درنو لیدونکو، د همدې بازار یو څو انځورونه ګورئ، بیرته راګرځو تاسو سره یو. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. په همدې بازار کې ولاړ یو چې د دغه بازار د جوړېدو چارې اوس شروع شوي دي. تاسې کتلی شئ د لومړنۍ چارې دي چې ستونونو ته یا د پایو لپاره قالبونه دغه ده چې د دې کارګرو ورونو لخوا جوړېږي. هر یو لګیا دی خپل کار پر مخ باندې وړي. که وګورئ ډېری دغه د ستونونو کار خلاص شوی دی، فقط دغه یوه ساحه دغه یوه راسته پاتې ده چې دغه هم له خیره سره خلاصیږي او دوی کار پې شروع کړی ده. زه کوشش کوم چې دغه ورور سره هم وغږېږم د دوی د کار په تړاو باندې، ځکه دوی ته چې د کار زمینه برابریږي نو موږ هم د خوشحالۍ احساس ورسره کوو
ځکه هر څه چې دلته ترسره کیږي د همدغه ورونو لپاره چې زموږ دغه هیوادوالو لپاره چې دغلته په دې هیواد کې اوسېږي د دوی لپاره د کار زمینه برابره شي. دا تر ټولو مهمه او اساسي مسله ده او چې دې ته اړ نه شو چې نورو هیوادونو ته لاړ شو او زموږ ځوانان چې وړتیاوې لري دلته خپل کاروبار کوي. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم ستړی السلام. مشی. خیر و رجوع. خیری؟ شکر. خوب است بیادر بخیر هستی؟ سلامت باش شما. آنا که چشم. نامه چیست بیادر؟ نامم صفت الله. صفت الله. صفت الله از کابل هستی؟ نه خیر از لوگر هستم. از لوگر هستی؟ بله خوب بله. خوب خوب. اینجا به خاطر کار آمدین دیگه؟ بله بله. چقدر وقت میشه که کار شروع کردین؟ اینجا خود تقریبا یک ماه میشه. یک ماه میشه. یک ماه کمتر. شاید 15 روز شده باشه. یعنی از روز اول که کار شروع شد شما اینجا آمدین؟ بله بله. خوب خوب. فقط کار قالب بندی را میکنین یا این قالب کاری کانکریت کلش به مسئولیت ماست. خوب ټیکه‌دار هستی؟ بله 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 بله. بسیار خوب دیگه بازکار جور است. میشه شکر خدا سلامت باشین. بسیار خوب. سلامت. برای شما یک زمینه کار برای مساعد شوی بسیار یک گپ کلان است و چند بیادر دیگه هم که ایتان مصروف باشه این همی مهم است. چند نفر که ایتان کار میکنه؟ کدما دیگه فعلا امروز نامده تقریبا 10 نفر هست. 10 خوب. نفر. 10 نفر. اما روزه 10 نفر است. بله. جای دیگه هم کار کردی یا در افغانستان بودین یا از وطن خارج هم رفتین؟ والا از وطن فقط ایران رفتیم خب پس آمدیم برگشتیم. چون چقدر وقت در ایران بودی؟ در ایران 1-2 سال بودیم. 2 سال. او جای کار قالب بندی را یاد گرفتی یا در اینجا یاد داشتی؟ در افغانستان مسئولیت اینمی کارم است. 15-16 سال میشه دمی کسب کار هستم. باز کارتان چطور است؟ خوب است می صرفه چیزی یا نه؟ خدا را شکر است. آدم همیشه شکرگزار باشه. لالا کار بار از گاهی فایده گاهی توان است دیگه. خدا فایدهش هم شکر است، توانش هم شکر است. فقط امی که در وطن خود مصروف هستیم و یک چند بیادر دیگه هم که کتما مصروف باشه این امی گپ کلان است. زنده باشین. سلام. آخو کدما که ما کار میگیرم فکر که کدما 10 نفر دیگه کار میکنن. 10 خانواده فکر که هر 5 نفر 50 نفر. 50 نفر فکر که از برکت یک نفر مثال نان میخوره، از برکت شرکت میخوره دیگه کس. فکر کدما تنها فکر که 50 فامیل نان میشه. دیگه را حساب کنی خود شکر است. کار بار در افغانستان باشه مردم خودم آرام است، راحت است. لالا جان بسیار خوب. یک نفر که مثلا سرمایه داشته باشه، تجار باشه، یا کسی باشه که وسی داشته باشه که بتونه یک جای یک کار را بندازه کاتش چند تا هموطنان دیگه هم سر کار خیلی میشه. خوب میشه. هم فکر که میگم هم ثواب هم خرماست. لالا که هم هم وطندار ما کار باشه فامیلش راحت است. گوشنه نمیمونه برادر. مردم آرام می باشه، فکر تشویش ناقید نمی باشه. اما کار نباشه که یکی رو بی عکس و ناق سرگردان دیگر رو بی فکر خراب. کار بار است همه نید نمیفهمی صبح میری در کار شو خانه است. خب شکر است که همه کسی که کار فراهم کرده کسایی که تجار است والا بهترین کار کرده که مردم ما شما در کار میشه. و بعد از این که کار شما خلاص کردین یا چند تا بیادر دیگه ما میایه دکان میسازه او کاروبار شروع میکنه و دیگه فکر سلسله از جریان داره. آخه مثل زنجیر است. لالا فامیلی از برکت دکاندار یکی دیگه میخوره، دکاندار فامیلش از او تجار میخوره. کلش یک زنجیر است، وصل است. کاروبار کلش زنجیر وصل است. و اگر یکیش که خطا بود فکر که کلش خطا میشه. وقتی که مثال تجار نباشه تکدار چی کنه، تکدار نباشه کارگر چی کنه. این کلش با هم وصل است. بسیار خوب. بسیار گپ شیرین زدی و فعلا که همی کارهایی که در شهر کابل جریان داره تنها این مارکت نیست که کار شروع شده. در بغل فالوی ما یک مارکت دیگه هم جور شد، یک بازار دیگه جور شد. بازار از مارکت گفته نمیتونیم چون زیاد دکان داره دیگه. این کارا رو چطور میبینی؟ چی فکر میکنی که چند سال آینده اگر این تو کار جریان داشته باشه و بیادرای ما که وسط آنش داشته باشه و داره و بتونه که تو کارا را بندازه امی بیکاری و بیروزگاری گم میشه؟ یعنی به نظر وطن ما پیشرفت میکنه؟ برادر چرا نمیشه؟ 100 تا فامیل شو فکر که 50 نفره فکر که 500 نفر در 500 نفر 10,000 نفر نان میخوره. مردم آرام میشه. کار بار که باشه کل مردم آرام است. مامیال سعی که از ایران مسافر است، مهاجر است، از پاکستان است. وقتی که در وطن خود ما باشه این شخصا خودم اینجا کار میکنم. بیخی جرمنی که فکر که در قلعه نمان به من میرم چون همینجا کار بار است. پیش وطن ما است، پیش اولاد زن، پیش مادر، پیش همی که باشیم فکر که زندگی موجوده. وقتی که ما از مجبوری مردم مسافر میشه، از شوق کس نمیره.
لیدنه شد. قربانتان بیادر. سلامت. تشکر بخیر باشین. خوش شدیم قربانتان. همچنان. خوش شدیم. خوش باشین. شما تشکر. همچنان. خدا. بسیار گپای شیرین زدین و درنو لیدونکو دا واقعیت دی او دا واقعیتونه تاسې دلته لیدلی شئ. دغه ورونو له خولې خپله اورېدلی شئ. تاسې خپله په دې وطن کې که اوسېږئ یا په دې وطن کې که پیدا شوي یاستئ او نورو ځایونو ته تللي یاستئ، تاسې به دا هر څه په خپلو سترګو لیدلي. دغه ورونه زموږ ټول خپل هیوادوال دي او دلته چې کار کوي په خپل وطن کې په ډاډه زړه باندې، دا دوی لپاره هر څه دی. الحمدلله زموږ وطنداران چې په وطن کې دي دوی که په هر حال کې وي دوی د خدای تعالی نه شکر وباسي. کوچني کاروبارونه شروع کړي دي خو د خدای څخه ډېر راضي دي او دا د یو مسلمان لپاره هر څه دي. که څومره پرې وغږېږو بیا هم کمه ده چې شکر ویستنه او په د خدای تعالی په ورکړه باندې راضي کېدل دا د انسان لپاره هر څه نو شاید همدا کلمه به کافي وي. درنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه چې سپوږمۍ بازار ته مو ځانګړې کړې وه او نوی په کار باندې پیل شروع کړی دی، پیل یې کړی دی البته، په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې مو الله مل شه.